شپه او ورځ ولې په 24 ساعتونو ویشل شوي او تر شا یې کوم راز پروت دی. درنو دوستانو په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. د دې ویډیو په کتلو به تاسو پوه شئ چې ولې شپې او ورځې 24 ساعته دي. د دې ویډیو تر کتلو مخکې که تاسو علاقه لرئ چې ورته نورې موضوعګانې د ویډیو په بڼه وګورئ نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د زنګ نشان ووهئ ترڅو هره ورځ زموږ تازه ویډیو ترلاسه کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. دا چې شپې او ورځې 24 ساعته دي یوازینی علت یې دا ده چې انسانانو فیصله کړي ترڅو له دې لارې له وخته ښه ګټه واخلي. په طبیعت کې داسې شی نشته چې له ساعت دقیقې یا ثانیې سره اړیکه ونه لري. په دې اساس څرګنده ده چې بشر دا تقسیم بندي د خپلې هوساینې لپاره کړې ده. په هغه شي ته چې موږ ورځ ورته وایو یو حقیقت تړلی دی او هغه په خپل محور باندې د ځمکې ګرځېدل له لویدیځ څخه د ختیځ پر لور دي چې همدا د ورځې او شپې د پیدا کېدو لامل دي. هر ځل چې ځمکه څرخیږي د وخت یو ټاکلې اندازه تېرېږي چې موږ د وخت د اندازې ته ورځ وایو. د لومړنیو انسانانو په نظر ورځ عبارت وه د لمر له راختلو بیا د شپې تر کېناستلو پورې. خو د شپې ساعتونه یې نه شمېرل کېدل. پخوانیو یونانیانو خپله ورځ د لمر له یوه پرېوتو تر بل لوېدلو له مخې ټاکله او پخوانیو رومیانو خپله ورځ د شپې له نیمایي تر بلې نیمایي پورې اندازه کوله. مخکې له دې چې ساعت اختراع شي شپه او ورځ هر یو په 12 ساعتونو ویشل شوی و. خو دا ویشن عملي نه وه ځکه چې د موسمونو په بدلېدو د دواړو موده هم بدلیږي. نن د نړۍ هیوادونه د داسې ورځې خوندان دي چې د قانون اړوند 24 ساعتونه دي او د شپې له نیمایي د بلې شپې تر نیمایي پورې دوام کوي.